مبارک مبارک افغانستان پاکستان ته ماتې ورکړه. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. نن د زرګونو افغانانو د زړه ارمان پوره شو. خلکو ته به وروسته راشو. نن په برسټول کې د نړیوال جام تمریناتي لوبه کې پاکستان د لوبې پچه وګټله او لومړی د توپوهنې پرېکړه وکړه چې د بابر اعظم د سلیزې په مچې په 40.15 اورونو کې د ټولو لوبغاړو پس لزېدو 202 منډې جوړې کړې چې افغانستان ته 203 منډې هدف ورکړ. د افغانستان لخوا تجربه کار لوبغاړي آل راونډر محمد نبی 3 لوبغاړي او راشد خان او دولت زدران 2 لوبغاړي وسوځول. په ځوابي لوبه کې افغان لوبډلې ته حضرت الله سازي چې لومړي ځل لپاره د پاکستان لوبډلې په وړاندې لوبه کوله پاکستاني بالران د خپل غټ هټ لاندې راوستل او په 28 بالوي 9 منډې ترسره کړې چې 8 څلوریزې او 2 شپږیزې پکې شاملې وې. دغه راز میډل آرډر چپلاسي توپوهونکي حشمت الله شهیدي 4 اویا ناسوځېدلې منډې ترسره کړې او آل راونډر محمد نبی 40 منډې ترسره کړې چې له دې سره افغان لوبډلې په وروستي اوور کې هدف پوره کړ او لوبه یې د 10 لوبغاړو په سوځېدو سره په 3 وکټو وګټله او پاکستان ته یې ستره تاریخي ماتې ورکړه. که څه هم افغان لوبډلې ته لومړیو کې لوبه یو څه اسانه وه خو د نبیل آوټ کېدو وروسته لوبه سخته شوه خو حشمت الله شهیدي تر وروستو یې ودرېد او بهترینه لوبه یې وکړه او په میلیونونو زړونه یې وګټل چې له دې سره د میلیونونو افغانانو زړه خوشحاله او ارمانونه یې پوره شول. ډېر افغانان له پاکستانه کرکه لري او په افغانستان کې د روانو ناخوالو یو لوی لامل پاکستان بولي. دوی په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي وو چې دا لوبه ورته د ورلډ کپ د فاینل غوندې ارزښت لري. ګڼ افغانان دې بریا ته خوشحاله دي او لمانځي. دا لومړی ځل شو چې افغانستان پاکستان ته ماتې ورکوي. ګرانو لیدونکو شاوخوا د ډزنو دومره غږونه دي چې د غږ ثبتولو ځای هم نه و. ټول افغانان دې بریا ته ډېر سخت خوشحاله دي او په پوره مینې سره یې لمانځي. تاسو ټولو دوستانو ته دې مبارک وي. واقعا نن ډېره د خوشحالۍ ورځ ده د افغانستان په تاریخ کې د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې. یو ځل بیا هم تاسو ټولو دوستانو ته مبارک وي. په دې هیله چې نړیوال جام کې نورو لوبډلو ته هم سترې ماتې ورکړو. ژوندی دې وي حشمت الله شهیدي او تاسو ټول دوستان. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.